شپې داستان. د واکمنو له ځاله څښتن په سپېڅلې نامه د سپوږمۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو او په ځانګړي ډول د شپې داستان خپرونې درنو مینوالو سلامونه، ستړي مه شئ او له رنګینیو ډکه شپه مو په خیر. د یو وار بیا مو زه سلیمې ورور د شپې داستان خپرونو په لړ کې د څارګر 2 ځله مرې په زړه پورې ناول له یوې بلې برخې سره هرکلی کوم. هیله ده د خپلو درنو کورنیو ترڅنګ له سوکالیو او آرامیو ډک ژوند ولرئ او د نن شپې داستان تر پایه هم راسره پاتې شئ. په همدې هیله راځو او د داستان دا برخه راپیلوو. مسکی شوم او ومې ویل ولا چې په زړه پورې تمثیلي پارچه خو به وه. کلاوډین وویل زه هم امبولانس ته در سره وختم او په څنګ کې دې کېناستم. پلان دا و چې هر څه باید طبیعي پر مخ لاړ شي. ومې ویل ښکاري چې په روغتون کې مو له امبولانس څخه د باندې نه یم راایستلی. سټوکر وویل د هوا له تیاره کېدو سره جوخت مې زما په موټر کې له روغتونه راویستې. کلاوډین هم را سره وه چې د دغې کښتۍ ته راغلو او پر دغه کټ مو واچولې. کلاوډین چې شونډې یې په مسکا سره بیرته وې وویل هیله د نور مو خاینان ونه بولي. ومې خندل او ومې ویل او تاسو هم بل ځل د سګریټو ست راته ونه کړئ. دواړه له خندا شنه شول. زه هم خندا واخیستم. سټوکر په خندا کې وویل رامین اوس دومره ویرېدلی چې که آن زه هم د سګریټو ست ورته وکړم لا به یې وانخلي. په خندا مې ورته وویل تر دې وروسته باید د خپلو سګریټو پر ډبې هم ډېر پام وکړم ځکه هسې نه دغه شیطانه کلاوډین یو لعنتي سګریټ پکې کېږدي. کلاوډین را وکتل او ویې ویل شیطانه کلاوډین بد لقب نه دی. ومې ویل که یې نه منې له سټوکر څخه پوښتنه وکړه. سټوکر وویل موږ ټول په خپل خپل حال کې شیطانان یو. ومې ویل ښه دا یې هم زما د بې هوښه کولو پلان. اوس مو څه پلان دی؟ سټوکر پاڅېد، له المارۍ څخه یې یوه لولکړې پاڼه راویسته او پر میز یې وغوړوله. د ژړې ځمکې نقشه وه. د پنسل څوکه یې پر هغه ټکي کېښوده چې په سره خط چې له پاپرې کښل شوې وه او ویې ویل دا د دغه ځای په یوه میلۍ کې کښته کوو. دغه نقطه له اموي بندر څخه 50 میله واټن لري. زموږ یو سیمه ییز مامور درته منتظر دی. فونچو نومیږي. شاوخوا 15 کلن دی او منځنۍ ونه لري. انګلیسي او فرانسوي یې روانې زده دي. د نوموړي دنده دا ده چې تا نانکنګ ته بوځي او د سټیلا کور له نږدې تر وښیي. وروسته یې ما ته وکتل او ویې ویل د هغې د کور پته خو به دې په یاد وي. ومې ویل هو چنګلا چوټ. کلاوډین وویل نانکنګ ته له فونچو سره یو ځای تلل خطر راکموي. په خندا شوم. سټوکر راڅخه وپوښتل ولې خاندې؟ په داسې حال کې چې لا مې هم خندل ومې ویل
ډارېږم هسې نه چې فونچو صاحب هم یو لعنتي سګرټ مګرټ رانه کړي. کلاوډین وخندل او ویې ویل په دې صورت کې دې نو سیده هدیرې ته وړي او هلته دې یو ځای په مځکه منډي. ومې پوښتل له فونچو سره د شناخت شفر څه دی؟ سټوکر نقشه بیرته وپیچله او ویې ویل ته ورته وایې زنځیري څپې او هغه په ځواب کې درته وایي په ساحل کې له منځه ځي. دا شفرونه ټینګ حفظ کړه ځکه که خپل هغه در څخه هیر شو فونچو دې بې له ځنډه په ګېډه کې چاکو درخښوي. ومې ویل او که هغه خپل شفر ونه شو ویلی بیا نو زه یوه مرمۍ مخامخ په دا سر ولم. کلاوډین وویل باید همداسې وکړې. سټوکر وویل دا شو له فونچو سره د پیژندنې شفرونه. ته باید له ځان سره یو دانه ترموز هم واخلي چې په اصل کې یوه مخابره ده. بیا یې له المارۍ څخه یو ترموز راویست. هغه یې راته ونیو او ویې ویل مخابره د دغه ترموز په منځ کې ځای په ځای شوې ده. د چالانولو لپاره به یې په خوله ګوته ورننه باسي او تر غاړې لاندې موجوده تڼۍ یې کېکاږي. په همدې تڼۍ بندیږي هم. دا مخابره انتن ته اړتیا نه لري او په لنډو څپو کار کوي. ترې ومې پوښتل د مخابرې د کارولو پر وخت باید د ترموز دننه اوبه چپه کړم. سټوکر سر وښوراوه او ویې ویل خامخا او د خبرو کولو پر مهال دې باید خوله د ترموز په خوله کېږدي لکه اوبه چې څښې. دا حرکت دې باید ډېر طبیعي وي. پوهېږم چې په دغسې حالت کې خبرې کول یو څه سخت دي خو بله هیڅ چاره نه لري. ومې خندل او ومې ویل هسې نه د خبرو اورېدلو لپاره غوږ ته د ترموز د نیولو اړتیا وي. سټوکر وویل د خبرو اورېدلو لپاره یې باید سرپوښ وکارول شي. له دې سره سم یې سرپوښ غوږ ته ونیو او ویې ویل ما ته ګوره داسې. وروسته یې د ترموز خوله وتړله او ویې ویل پاسپورټ او نورې اړینې پاڼې وروسته در سپارم ته تر هغو آرام وکړه. زه او کلوډین یې سره پرېښودو او خپله بهر ووت. زما سترګې په ترموز کې وې. له دې کاره مې موخه دا وه چې کلوډین وځوروم. هغې په نارامۍ ترموز ته ور حمله کړه. پورته یې کړ او ویې ویل دلته له دې ترموز پرته بل شی نشته چې ورته وګورې. لمر غوندې روښانه وه چې د دې خبرې معنا یې څه وه. په سړه سینه مې ورته وویل ولې نه بیخي ډېر شیان شته. مثلا څه شی؟ خو دا دی خپله یې وینې. ډېر احمق سړی یې. په غوسه پاڅېده او د وتلو په موخه روانه شوه. له زینو سره مې د شاله خوا تر اوږې ونیوله او ورته ومې ویل چیرې خیریت خو دی؟ کوښښ یې وکړ چې ځان راڅخه وباسي مګر ما ټینګه نیولې وه چې تلاش یې بې ګټې ولید. ویې ویل غواړې څه راته ووایې؟ کرار مې خپلې خواته راتاو کړه. ښکلو سترګو ته یې ځیر شوم. دواړه غلي خو په یو عالم هیجان یو بل ته ځیر وو. سر مې ور وړاندې کړ او مخ مې پر مخ ور کېښود. ټټر ته مې راجوخته شوه او ویې ویل اوس هم غواړې هغه لعنتي ترموز ته وګورې؟ په هیجان مې ښکل کړه. موسکی شوم او ورته ومې ویل اوس خو دا دی تا ته ګورم. رامینه مینه در سره لرم.
نه ټوکې کوي. او ولې به ټوکې کوم؟ تر ځانه مې لاس ور لاندې کړ، سر مې یې لږ راوچت کړ او ورته ومې ویل ولې به یې نه کوې؟ زما او ستا ترمنځ دغه نږدېکت یوه تلواري او ژر تېرېدونکې اړیکه ده، هېڅ پایله نه لري. ساعت 2 وروسته باید زه تا او دغه بیړۍ دواړه پرېږدم. خپله خبره یې چې زه داسې ځای ته روان یم چې د راستنېدنې چانس یې ډېر کم دی. نو بیا ولې ځانونه په دې خبرو وځوروو چې رښتیا چې د سټوکر په کوټه کې مې په هماغه لومړۍ لیدنه په زړه ولګېدې، خو د هېرولو لاره مې غوره وبلله. کلاوډین مې لاس ونیو، پر خپل مخ یې کېښود، ټینګ یې کړ او ویې ویل پوهېږم چې هېڅ فایده نه لري، مګر دا د دندې له کړۍ څخه یوه د باندې اړیکه ده چې عمر یې هم ډېر لنډ دی. دعا کوم چې بیرته ژر راستون شي او یو ځل بیا سترګې در باندې خوږې کړم. د کلاوډین خبرو رښتیا شکمن کړم. د هغې مخ مې په لپه کې ونیو او ورته ومې ویل فکر نه کوي چې ډېره تیزه روانه یې؟ پر شونډو یې یوه مالګینه مسکا راښکاره شوه او ویې ویل ته یې همداسې وبوله. سترګو ته یې ځیر شوم او ورته ومې ویل ویریږم هسې نه انګېرنه مې ناسمه راووځي. ځان یې زما له غېږې څخه ویست او ویې ویل خو زه ډاډه یم چې ستا انګېرنه هېڅکله ناسمه نه راوځي. هو ښایي ته دا راته ووایي چې له کومه راهیسې پر ځان دومره باوري شوې یې، هسې نه د اورګاډي د ډبې پیښې داسې زړوره کړي یې. رامینه ته ولې یو شی تر لکۍ دومره ټینګ نیسې؟ هېر یې کړه نو. مسکی شوم او ومې ویل اوس یې هېرولی شه ځکه ستا د نرم مخ د هغه لعنتي سګرېټ ځای ونیو. ویې ویل خو درته ومې ویل چې دا د سټوکر پلان و او زما څخه یې د مرستې غوښتنه کړې وه. ته هم باید ومنې چې همدا د څرک ورکولو تر ټولو غوره لاره وه. له پولې څخه د اورګاډي له اوښتو سره سمې نیولې او بیا نو خدای خبر څه ټکی یې در باندې اچولی وای. ومې ویل په یوه بله لار مو هم زما څرک ورکولی شوی. ویې ویل پلان دا و چې دا کار باید 100% طبیعي وبرېښي، هره خوا مو یې سنجولې وه. سګرټ مې ولګاوه، دویم دود مې لا نه و ترې کش کړی چې کلاوډین له شونډو راڅخه وکېښ او ویې ویل ځان ته یو بل دانه ولګوه. بل سګرټ مې ولګاوه او وروسته مې وویل ستا غوندې یارانو ډېر چلونه را سره کړي دي، خو دا ستاسو وروستی هغه بیخي راته نوی و. فرض کړه که یودم یو څو پولیس په ډبه راننوتلی او زه یې د غلا په تور نیولی، ان ولچک یې هم راچولی، هېڅ نه حیرانېدم ځکه ستاسو د پلان خیال مې پرې کاوه. د زینو له سره مې د سټوکر غږ واورېد. ویې ویل رامینه ځان تیار کړه چې راورسېدو. کلاوډین را نږدې شوه او ویې ویل څه یوه ځواکمنه خو لنډغره مینه ده. ورو مې سر وښوراوه او ومې ویل ځواک یې ستا او لنډغري اسما لخوا وه. ویې خندل، تر غاړې یې لاسونه راتاو کړل، ژر ژر یې یو څو واره ښکل کړم او ویې ویل خیر دی قبوله مې ده. ومې ویل زما لپاره هم په زړه پورې وه. څه شی؟ ستا پېژندنه، البته د اورګاډي له پیښې پرته. تا خو وویل چې دا پیښه نوره هېروې. په داسې حال کې چې ورته کتل مې ومې ویل مګر تا او ستا دا ګرمه غېږه خو ټول عمر نشم هېرولی. ویې ویل
له دې خبرو چې تیر شي غوره به وي. ومې ویل په ما او تا پورې تړلې خبرې همدا دي. لږ شاته شوه، لاسونه یې زما له لاسونو څخه وکښل او پر کټ کښېناسته. زه هم پر څوکۍ کښېناستم. څو دقیقې وروسته سټوکر راښکته شو او ویې ویل وچې ته نږدې شوي یو. فونچو هم په څراغونو اشارې راکوي. ته دې ژر جامې بدلې کړه، هله شا بس. پاڅېدم او ومې ویل ما ستا امر ته کتل، نورې جامې چیرې دي؟ کلاوډین وویل همدلته تر کټ لاندې. له دې سره یې د کټ له لاندې څخه یو غټوکی بیک راکش کړ او ویې ویل خلاص یې کړه. بیک مې پر میز کېښود. یو سیمټي رنګه پتلون او بې کلره یې خنکاک مې ترې راوایستل. وروسته مې همالته جامې بدلې کړې. داسې راپکې جوړې وې چې تا به ویل زما لپاره په فرمایش ګنډل شوي دي. سټوکر پاسپورټ او نورې اړینې پاڼې راکړې. نوی مستعار نوم مې ادګرلان و. پاسپورټ مې بند کړ او ومې ویل ستاسو دې دومره ګڼو مستعارو نومونو ته چې ګورم ویریږم هسې نه اصلي نوم راڅخه هیر نشي. کلاوډین په خندا وویل ویریږم موږ در سره یو. ومې ویل ستا خو هیڅکله نه هیریږي. سټوکر وخندل او ویې ویل او ته بیا د کلاوډین نوم له یاده ونه باسي. ومې ویل پر ساحل له قدم ایښودلو سره سمبل خپل ماموریت پرته د هیڅ شي او چا په اړه فکر ونه کړم. سټوکر راڅخه وپوښتل زما خبرې دې په یاد دي؟ هو کولی شي پوښتنه یې وکړي. نه اړتیا یې نشته. اسناد مې جیب ته واچول او ومې ویل یوازینۍ پوښتنه چې ځواب یې لا نه لرم دا ده چې آیا تورنوال کور د سټیلا له اصلیته خبر دی او که نه؟ سټوکر وویل دومره خو خبرې چې وال کور یو ځانګړی ماموریت درلود او له سټیلا سره یې اړیکه نه شوای نیولی. له همدې امله مو له هغې سره د پیژندلو شفر هم ورنه کړ. نو زړه ته مې نه لویږي چې نوموړي دې ځان ور پیژندلی وي. بله دا چې د دې کار لارښوونه هم نه ده ورته شوې. ومې ویل نو دې پایلې ته رسیږو چې د ازوف خبرې باید ومنو. سټوکر په خبرو کې راولوید او ویې ویل کومې خبرې د څه شي په اړه؟ په یوه معناداره خندا مې وویل په دې هکله چې د هغې لخوا د والکور د تښتولو انګیزه یوازې له هغه سره مینه وه. تر یوه لنډ ځنډ وروسته مې زیاته کړه زما په خیال له ازوف سره تر لومړۍ لیدنې سملاسې وروسته مې همدا خبره تاته وکړه. یاد دې دي؟ سټوکر وویل هو خو د منلو نه ده. زړه سویه عاطفه هم انګیزه کېدای شي. ممکن نه خامخا هم داسې ده. سټوکر کلاوډین ته وکتل ویې خندل او ویې ویل فکر کوم ته لا یو څه نور استراحت ته هم اړتیا لري ځکه د هغه لعنتي سګرټ اغېز پوره نه دی درڅخه تللی. په هر صورت دا خو لمر غوندې روښانه ده چې سټیلا تورنوال کور پیژندلی دی. نور اضافه سوچ کولو ته ضرورت نشته. ته که هم د سټیلا پر ځای وای د وال کور د شکنجه کولو او ړندولو په لامل پوهېدی. اوس یوازینی شی چې باید معلوم شي هغه د تښتولو جزئیات دي چې دا ستا دنده ده. ورو غوندې مې سر وخوځاوه او ومې ویل ته سم وایې. کلاوډین وخندل او ویې ویل اوس دې هوا سره راغونډ کړه ځکه څو دقیقې وروسته د وضعیت یو مخ بدلیږي. ومې ویل ټوله ملامتي ستا ده.
سټوکر وویل د اورګاډي د ډبې په کیسه کې زه ګرم یم. کلاوډین مه ملامتوه، د هغې دنده یوازې او یوازې تا ته د سګرټ درکول و. ومې پوښتل رښتیا د مخابرې شفر څه شی دی؟ سټوکر تر لږ سوچ وروسته وویل هماغه زموږ او ستاسو خپله شمېره 5 شل او 1. همدا؟ نو تا فکر کوو یو کتاب شفرونه به درکوم؟ کلاوډین وویل هیله د لومړی راپور د سبا راورسیږي. په خندا مې ورته وویل لومړی راپور 1 ساعت وروسته درلیږم، یعنی پر ساحل له ښکته کېدو سره سم. سټوکر وویل درځه نو، فونچو راته منتظر دی. درې واړه له کابین څخه راووتو، د کښتۍ پر میدان ودرېدو. زما سترګې د شپې په تیارو کې فنا ژړه ځمکه کې ښخې وې. د شپې داستان خپرونې درنو مینوالو، زموږ د نن شپې داستان دا برخه هم همدومره وه او په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا بلې شپې چې یو وار بیا زه سلیمې ورور د دغه په زړه پورې داستان له پاتې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم. تاسو په لوی او مهربان الله سپارم. سوکاله ژوند ولرئ. د شپې داستان.